وكفى بالله شهيدا مدرسي مل اسلاف رات پاتی پا میراث مدرسي دي د صوفي لا اصحابانو سرزم د ګلونو ګل غټیو مجموعي دي مدرسي کناجي د بشریت دي مدرسي د عرفان او مدنیت بل دیوی دي مدرسي کناجي د بشریت دي مدرسي کناجي د بشریت دي مدرسي په دې باندې تاسو سوچ کوئ چې دغه علمي کمال چې حاصل شو موږ سره د مسلمانانو مرسته کړې ده د دې مسلمانانو په مرسته باندې دغه علما او دغه علم کو زموږ څومره مدرسې چې چلیږي او علما علم حاصلې او د ستاري فضیلت ترې دا د مسلمانانو برکت په دې باندې تاسو سوچ کوئ چې زما حقیقت څه دی زه یو کشر یم د دې مسلمانانو په پیسو باندې ما درسونه دا ویلي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې سوچ کړی یو وخت به ځان ته وي چې ګوره ته د خطاب زوی پلان د ډېر سخت طبیعت او خانې درمانې پوده چې کله براغ کله به شرکم د نويستو به والی ستا حقیقت هغه اوس امیر المؤمنین دې خبر باندې موږ تاسو سوچ کو که یو مجاهد یا یو مسؤل د کار څخه معزول کیږي خو هغه به دا مایوسي ورته پیدا کیږي چې زه به څه کار کوم عالم ته الله تعالی جل شانو د کار ډېرې زمینې مساعد کړي دي خو د ټولو علماء کرامو څخه مې غوښتنه ده چې په موږ کې کمۍ هغه راته په ګوته کې او چې په موږ باندې د مدارسو او د علماو اهمیت پر ځای کېږي هغه راته ووایي د افغانستان مملکت په معادنو پروت ده لاندې ترې معادن دي نعمت دا که نه ده دغه نعمت اول مونږ پیژنو نو چې دا اوس کومه ډبره سوله مونږ خپله مسلمانان نعمتونه نه پیژنو چې په دې کې مس کم دي په دې کې یاقوت کم دي او زمرود کم دي دا مونږ نه پیژنو یو وری خدا بیخي د نعمت په سترګه نه ورته ګورو بیا دا نعمت که وپیژنو چې د منعم حقیقي له طرف نه دي خو دغه انعام او دغه نعمتونه مونږ معطل پرېښودلي دي امام غزالی رحمه الله وایي دغه نعمتونه د الله معطل پرېښودل دا کفران د نعمت ده د ژوند په ټولو اړخونو کې د الله تعالی احکام تطبیقول دې ته خلافت وایي او د دې خلافت لپاره عزتمندو الله تعالی آدم علیه السلام ته علم ورکړ او د آدم علیه السلام د خلافت د رجحان وجم امدا وسې هغه سره العلم و وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی آدم علیه السلام ته علم ورښودل د ټولو شیانو نومانې ورته وښودل علم نور دی علم روشنایی ده علم چې کله حاصل کړي دغه نور به فقط پر ځان باندې نه حاصل کړي ضرور به په خپل ځان کې اصلاحات راولي په خپل کور او قربان کې به اصلاحات راولي په معاشره کې به اصلاحات راولي بلکې دغه علماو په د دوی د علم په برکت به په ټول ملک اصلاحات راځي او بیا به زمونږ علما او استادانو فرمایل چې دغه دوره حدیث چې دا د علم دروازې ته رسیدل دي
دا علم نه دی چې تاسو علم حاصل کړ لکه څنګه چې حضرت ډاکټر صاحب ویل چې تاسو په دې نشئ چې موږ عالمان شو او مولیان شو او دا لقب راته راکړی شو دا د علم دروازې ته ورسېدی د دې نه بعد به نور تعلم او تعلیم او تعلم به شروع کوئ او ملا به تړئ او دغه کم شی چې زده کړی دی دا به امت ته رسوئ د عرفان او مدنیت بل ډیوې د مدرسې کناجي د بشریت د مدرسې د مدرسې کناجي د بشریت د مدرسې د مدرسې مدرسې مو د اسلاف مبارک نقش و قدم مدرسې د جهالت تور تیارو ته صبح دم مدرسې مو له اسلاف راته پاتې په میراث مدرسې دي د صوفي له اصحابانو سره زم د ګلونو ګل غوټیو مجموعې دي مدرسې کناجي د بشریت دي مدرسې دي مدرسې د عرفان او مدنیت بل ډیوې دي مدرسې کناجي د بشریت دي مدرسې دي مدرسې کناجي د بشریت دی مدرسې دی مدرسې مرکزونه دي د زهد تصوف او ربانیت د اسلام د شعائر د احیاء او د رفعات انگازی د تعلیم د قال الله قال الرسول تری خوریږي په هر لوري قوانین د شریعت